د کندوز ولایت ښاروالۍ ریاست مسؤلینو د یو پروګرام له مخې په پام کې لري چې د ښار ټول لښتي او ویالې له کثافاتو څخه پاکې کړي. دوی وایي دغه لړۍ د دې ریاست اړوند د تنظیف او لومړۍ ناحیې کارکوونکو لخوا پیل شوې ده او اوس مهال د ښار په کچه د کثافاتو راټولولو سربیره شپه او ورځ د کانالونو او لښتیو په پاکولو بوخت دي. مسؤلین زیاتوي دغه لښتي او ویالې د یو شمېر ښاریانو ناغېړي او غیر مسؤلانه چلن له مخې له کثافاتو ډکې شوي او په کانالونو کې د اوبو د بندېدو لامل ګرځېدلي دي. د دوی په خبره د یو شمېر ښاریانو لخوا په نامناسبو ځایونو کې د کثافاتو اچول د دغه ریاست د تنظیفي کارکوونکو په وړاندې ستونزې راولاړې کړي دي او له ښاریانو څخه په جدي توګه هیله کوي چې د ښار د پاکوالي او نظافت په برخه کې له تنظیفي کارکوونکو سره مرسته وکړي او ښاري اصول او قوانین مراعات کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم د کندوز ښاروالۍ ریاست د ښار اړوند یو شمېر لښتي او ویالې د یو برنامې له مخې له کثافاتو پاکې کړې وې، خو د ښاریانو د نه پاملرنې له امله دغه ویالې د بیا ځل لپاره له کثافاتو ډکې شوې چې اوس مهال د ښار په لښتیو کې وخت ناوخت د اوبو د بندېدو لامل کیږي.